د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ اړوند د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت لخوا له 32 تنو سوالګرو سره د خوراکي توکو مرسته ترسره شوه. د یادې ادارې مسؤلین وایي چې دوی له یوې هرړخیزې سروې وروسته له یادو کسانو سره 10 قلمه د خوراکي او ژمنیو توکو مرسته وکړه. په دې کې یو بوجي وریجې دي، یو بوجي وړه دي، یو قطۍ غوړ دی 10 لیتره، او نور داسې روب دی، او چای دی، بوره ده، مالګه ده، صابون دی، او داسې کور د پاره خوراکي اسباب دي. هغه خیریه بنسټونه، خیریه موسسې، زموږ ملي تجاران ټولو ته دا وینا ده او دا مو ورنه درخواست دی چې دوی دې زموږ سره هماهنګي وکړي او موږ به دوی ته مستحقین معرفي کړو او دوی د خپل کومکونه چې کوي دغه مستحقو سوالګرو سره دی وکړي. ورته مهال په مزار شریف ښار کې یو شمېر سوالګر چې له دغو مرستو څخه برخمن شوي خوښ دي او د یاد مدیریت له دغه اقدام څخه هرکلی کوي. بسیار خوش هستیم، به قول خدا غریبه را کوشش میکنه شب و روز، ما خوش هستیم، راضی هستیم. خوشحال هستیم برای ما مواد اولیه کمک کرده که گذرانی ما میشه. بعد از اون برای ما کارت بانکی هم داده، میگه ما براتون معاش میدیم، ما در خانه میشینیم، میره که اولادهای خورده در حق امارت اسلامی در حق کل اسلام دعا کرده. خوشحال هستیم که ما را از این کارات دست ما را گرفت. د یادونې وړ ده چې د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت لخوا په دې وروستیو میاشتو کې دا درېیم ځل دی چې په مزار شریف ښار کې په سوالګرو کسانو باندې بشري مرستې ویشي.